د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغه اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډیرو او پلار مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې مجوسی و. مجوسی هغه چاته ویل شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس دغه نگرانی دی چې اور چرته مړ نشي نو د قیامت پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د پلار مجوسی و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د پلار و. هغې اور نگرانی به د پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاگیردار سره پلارو نو دوی با پټیو جیداد او هغه ته به تور اته د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. په دغه وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوي وو، عیسایت وو، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین په دغه زمانه کې دی به چې کله خپل پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو، نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه، ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه، ټول عمر دې عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي، نه دا خو سیزل کوي، نه هسې عبادت کوي، سوځي دی او عبادت هم کوي. نو عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړم. بهرحال د هغې دا خبرې د زړه ته پرېوتې، نو د عیسایت قبول کو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو، هلته کې به عبادت کو. پلار یې پې خبر شو، چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات ووخو. ته ما ته هم نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووخو، حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو، چې وی تړو. بهرحال دا هغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، په څه طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ورته ویل ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل، ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو، په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو، هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو، شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی، د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی. چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و. ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کړم، زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته وایي ټیک ده، زما سره به یې، ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو، د زنکدن ټایم و، بیمار شو، نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم، وطن ته واپس تللی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم څه لار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته، روان شو، لاړو هغې بل فادري ته ورسېد. هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم، هغه مړ دی، خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته وایي ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی وایي ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و، خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه یې جمعواري کوله. ما د ده خدمت کو، دی هم بوډا و،
وی دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ادې راته درېیم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچ چا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ایستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچ چا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټایم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچ چا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه زه پیژنم څنګه دغه فادری ورته تا ته زه 15 علامات خیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نظمه کوي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا 15 علامت دی دا 15 خبرې چې دی په اومنتلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه فادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان نه مې څه ګډې بیزې واغستې تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بیزې مې واغستې ځان مې تجارت هم کوو هغه مې سرولې هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وی چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې ومونتو اول علامت مې ومونتو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړو نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې قافلې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې رانه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلمه زه یې ونیولمه او هلته کې منډایي ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ یې خرڅو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله هغه روغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړم نه خو زه غلام شم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی
نو تختیدې هم نشم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. به هر حال دی که چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و. هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي. نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوي د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي. ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو. وی نه راغلم خپل مالک لره. مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ورته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسمه. هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې. وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خوا له. چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې. ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم. ما ورته وی چې دا کجورې د څه دي؟ ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې. خو ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ. ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم. چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي؟ ما ورته وی چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ. نو ما ته چې د څه کجورې دي؟ ما چې دا مې هسې هدیه راوړې تاسو لره. نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ. هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه. ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو. اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی. د نبي علیه السلام سره داسې کېناستم نو بیا پاڅېدم. د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاڅېدم. د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم. اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم. ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم. ویلی خو مې نه شو. ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم. نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي. سلمان فارسي څه لیدل غواړي. نبي علیه السلام داسې ځان مې صادر ته وکړی کمیس نه و. نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشو چې وکشو. مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پو. چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل. د نبي علیه السلام له رالمه په جلا ورته شوم. ما ته چې کلمه راته ووایه. د کلمه راته وویلله. ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم. نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه
د دې مولا سره د عقد کتابت وکا عقد کتابت سره وکا مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دومره پیسې درکم ما آزاد کا دا عقد سره وکا ایماوي چې ټیک ده اعلان خپل مولا ته وی چې ما آزاد کا زبر درله پیسې درکم نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیریټي و چې څوک نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا بیا غره سلمان دومره بسره راوړي دومره با سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کو بیا به څه کو ایمه چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاره کې کولو نه لګي کجوره نه لکه کنه بیا چې هغه دانې ترسه نسو کال پکې لګي ایمه چې د ارمان زمانه پوره کیږي ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره استرګونه مې وخت روان شي مې چې الله پاک پیغمبران نکېږي ما ته چې ولي ما ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ رااله ولګو چې دانی ونیسي بیا به آزاد وما نو دا کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخه کا تا ور سره سکا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبرو که حق سره که به سره پوره کا سید زلالم امام مولا ته چې دا حق درته منظور دی درته څه دی بیا زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګای بیا کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو بیا مې سره وکړه ورځ لګي غونته تیر نه وي چې نبی رسول الله سلام را پسې سوال جواب کوي سلمانی فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی رسول الله سلام خواله را لمه نبی رسول الله سلام را سره راکړو چې سلمان د سره والا الله قربان شم د خپل محبوب نه سره سوک چاله ورکی په کیلوګانو سره سوک چاله ورکی نبی رسول الله سلام ته د یو تن اسلام دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو وی سلمان والا داسرو دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خلک پوره کیږي سلمان دا اوس ته خو ته دا وته لکنه دا خورته اوتله چې سره می وړو مولا لا می وړو مولا تمه چې دا سره اوتله چې هغه اوتل چې څومره هغه ولې دومره اوختل هغه سره ولګ ما چې وړو ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره اوختل دا د نبی رسول الله سوا معجزه و د نبی رسول الله خیال سره خوش وس کجوري بس کیږي نبی رسول الله کجورو د کار ټیم راغی نبی رسول الله سلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی رسول الله علم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي نبی رسول الله سلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په څوک نه ورړه کجوري ز په خپل کرم نبی رسول الله سلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړی الله په خپل لاس مبارک باندې نبی رسول الله باغ ولګو کجوري نال کړی چې کجوري نال کړی کجوري دومره زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټولو کجورو باغ ونیو په یو کال کې ویم کړلې کجورو سوې ولې داریم ونیولې بارداریم شولې زر غټې شوې سلمان فارسی راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړی دي ته راشنن داري لکړه نبی رسول الله سلام چې په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانی نه دي کړی هغه دانی نه دي کړی هغه بار نه دی نیولې نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو دا الله پاک پیغمبر د دوه ډکو پکې ما کړلیو دا پکې ما کړلیو د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړی نبی رسول الله دا وباسه شابه الله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه نار کړو هغه دوه ډکم بار ونیو هغه هم سونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ لاړه خپل مولا له سره دی راته ویل هغه می درل در کړو او تا وی چې باغ را له او کړو چې کجوري وکي بیا به ته آزادي راشه هغه دانیم نیولې دي مالک چې وکتل سلمان ته آزادي ته آزادي الله سلمان فارسی راغی د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې دی شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کړي مصیبت به برداشت کړي غمونه به برداشت کړي تهمتونه به برداشت کړي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل او کنه ویل کوډګر ورته ویل او کنه ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویل دي شاعر ورته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوراني دوخانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارک دوینو ډکی کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوی د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشې چې کله طائف ته لاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو وشته مغه ورځ را باندې ډیره سخت و اره باندې ډیره سخت و زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف گزار کېږي کله به در باندې په بل طرف گزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره اخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي